ګرانو خویندو السلام علیکم. زه ستاسو کوربه رابعه خبرې کومه. کله نه کله ماشوم قدرتي طور باندې ضایع شي. د دې مطلب دا چې د مور په نس کې ماشوم ټیک جوړ شوی نه دی. څه داسې ماشوم ته تکلیف دی د کم په وجه باندې قدرت وایي چې د ماشوم دپاره بخښي چې دا ضایع شي بجای د دې چې وروسته ژوند کې مشکلات دي. قدرتي طور باندې زیان کېدو وجه اکثر معلوم نه. ساینسدانان وایي چې کیدی شي چې دا د کیمیایي اجزا د وجې نه، ګزک د وجې نه، یا دای چې د مور په رحم کې ماشوم د سره اډو سم جوړ نشي. تقریبا نیم حمل داسې وي چې هغه د 3 میاشتو نه مخکې ضایع شي. کله نه کله خو داسې چې زنانو ته پته هم نه چې هغوی حامله دي، خو اکثر و بیشتر داسې وشي چې زنانه بیا بې د څه تکلیف واپس حمل واخلي او د دې یو یا 2 زیان نه هغوی ته څه مشکل نه جوړیږي. کله نا کله چې داسې وي چې ماشوم لږ زیات ستر وي، 20 هفتو نه زیات ټایم اوختي او مړ پیدا شي، نو هغې ته موږ سټیل برث وایو. د هغې هم اکثر څه داسې وجوهات وي چې د مور بدن کې څه کمې وي یا څه داسې تکلیف وي او ماشوم مړ پیدا شي. د دې نه پس هم میندې ښه په ارام نور ماشومان پیدا کولی شي او اکثر څه داسې وجه نه چې څه مشکل هغوی ته جوړ شي. زنانو دپاره ضروري ده چې په دې خبرې ځان پوه کړي چې دا داسې وي، یو داسې عمل دی چې د قدرت ته طرف وي. دې کې د هغوی څه قصور نه او نه څه داسې کار وي چې هغوی کولی شي چې یاره دا ماشوم دې پاتې شي. که یو ماشوم کې څه تکلیف وي یا مرض وي او هغه حمل نشي پاتې کېدی، نو د قدرت د طرفه دا ماشوم ضایع شي. دې کې د مور یا د پلار څه قصور نه وي. یو زنانه ته به څنګه پته لګي چې دا ماشوم ضایع شو؟ د ماشوم ضایع کېدو نښه دا وي چې ډېره زیاته وینه روانه وي یا نس کې درد وي یا د زنانه په ملا کې درد وي. داسې حالات کې زنانه له پکار دی چې ډاکټر له لاړ شي. ډاکټران معاینه وکړي، ټلویزیوني عکس وکړي او زنانه ته ووایي چې دا ماشوم زیان شوی دی. بیا هغوی انتظار وکړي، کله نه کله زیان په خپله مکمل شي او کني بیا ډاکټران علاج سره هغه ماشوم لرې کړي. د قدرتي زیان نه پس یا د ماشوم ضایع کېدو نه پس د مور خفګان یو نارمل خبره ده. مور چې کومې مینې سره ماشوم ته تیارې کړي، خپل حمل ته په انتظار چې دا به سر ته رسي او یکدم ماشوم ضایع شي، نو هغې خفګان بالکل نارمل دی. مور له پکار نه دی چې هغه دا محسوس کړي چې یاره زه دا خبره چا سره کولی نه شمه. ډاکټران اکثر میندو سره خبره کوي. کور کې هم ضروري ده چې مور د نورو خلکو ته خپل احساسات ووایي چې زه خفه یم یا زه پریشانه یم، او کور والو له هم پکار دی چې مور له ټایم ورکړي چې خپل د تکلیف نه پس هغه واپس نارمل حالات ته راشي. د دې خفګان دپاره کاونسلینګ هم کیدی شي او ډاکټر دوايانې هم ورکولی شي، خو کومې زنانه دپاره کم علاج ښه دی دا به ډاکټر فیصله کوي. البته علاج ضرور شته او مور له دا نه دي پکار چې هغه دا سوچ وکړي چې دا زما قصور دی، ولې چې زیان کې د مور خپل څه ذاتي یا شخصي قصور نه وي، دا د خدای د طرفه وي.